بیا الله خدایه نه سربادانه خیمه کې اوسېږو. دې ژمی خو هم درپسې را روان دی، ته خیمه کې شپې څنګه تېرېږي؟ بچیان واړه واړه دي کاغذونه ټولوي هماغه وربره هم نه ورکړي. خاوند چېرې دی مور؟ خاوند مې مړ. داسې شپه راغلې نهاری؟ زه پرون شپه وم ټوله ورځ مې بچیانو کې. السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو لله الحمد د ژمني مرستو په لړ کې راغلي یاستو. میدان وردګ ولایت ته تاسو د زموږ د بینر نه هم معلومولی شئ. په وردګو کې مو تقریبا 200 کورنۍ راغوښتي دي چې دغه ټول اکثره مستحق کاري که یو نیم پکې راغلی هغه خپل کار دی، خو موږ اکثره کوشش کړی دی چې مستحق خلک وغواړو. قرآن مجید کې الله تعالی په یو آیات شریف کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دا آیات شریف خصوصا هغه خلکو ته مستقیما مخاطب دی چې څوک همیش لپاره خفګانونه او په غمونو کې سره راګیر وي. یوازینۍ لار د غمونو دا ده چې دغسې خلکو لاسنیوی وکړي، دوی ته خپلې صدقې راولېږي، د کونډو د یتیمانو. د ژمه په افغانستان کې معمولا کار و روزګار نه وي، خلک روزګار یې اکثره په کور کې ناست وي، ځمکې نه وي، نو طبعا دی خو اړتیا لري خوراک ته، نو ماشومان یې وږي پاتې. سږکال یو سروې کې فکر کومه ویل شوي هم دی چې دقیق ماته اعمار معلوم نه دی، که مې غلط کړي تاسو یې کمنټ کې صحیح ولیکئ چې څونه فیصده به خلک سږکال افغانستان کې له ولږې سره لاس وګرېواني. تقریبا 90% کیمرمین فتح راکړه 90% خلک د ولږې سره لاس وګرېوان دي. نو حالات خو موږ تاسو ته معلوم دی چې ټوله دنیا یو طرف ته، یو دغه غریب دغه بدبخته ملک 40 کاله جنګ ځپلی دی، یو بل څه ته ایثار کړی دی. سیلونه راغلل، سیلو وځپله دا سیلونه کې راغلل، سیلو هم ټول مځکې او کښتونه ټول هر څه یوړل. موږ غریبان یې کار نشو کولی، سپین ږیري یو، کور کې ماشومان لرو، لوږې پسې اخیستي یو، قیمتۍ دي بیخي بله وجې نه لرو، بله مخه نه لرو. څوک چې موږ ته مرسته کوي هغه د ډېر خیر وسي، خدای دې اجر ورکړي. عزتمن شاجي صاحب محترم ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه چې د چا ځمکې وي هغه ته یې اوبه او باران ویوړې. نه پوهېږم الله تعالی ولې موږ ته داسې غصه دی. الله دې موږ باندې رحم وکړي، خدای پاک دې موږ ته اسانه کړي. نو دوستان خصوصا غږ مې په هغه تجارانو ورونو دی چې هغوی د افغانستان څخه بهر اوسېږي، کار روزګار یې ښیي، لږ د خپل ملت ته هم شا طرف ته وګورئ چې دا په څه حال کې دی. باوري یم ستاسو په دې صدقه، ستاسو په دې 10 باندې څه نه کمیږي. ولې موږ تاسو ته ښه معلومات دی چې یو کافي چې تاسو کې په 10 یا 15 ډالر باندې په هغه یو کافي پیسو باندې افغانستان کې موږ کوی سو چې یو کور لپاره دومره بوره واخلو، بلکې د څخه زیاته هم اخیستی سو. دا ډېره غټه خبر ده ورونو. دا په ذهن کې راوله چې دا هم زما اډوکی دی، زما وینه ده، ځکه موږ تاسو یو بدن یو وجود یاستو. بیا خصوصا زما غږ په افغانانو باندې دی. ورونو هر څه چې و تیر شو، اوس داسې سوچ وکړئ چې دا ملت ډېر په سختو حالاتو کې دی. موږ یې وینو، باور وکړئ ځینې خلک داسې چې هغې ځمکې لري چې موږ ورته ورته ځمکه لري، زمیندار یې وایي دا ځمکه زه څه کوم په سر یې کېږدم، څنګه کوم څه شته هم پکې نه څه وکړم، بچي مې وږي مري. نو کومک ورسره وکړئ، همکاري ورسره وکړئ. تقریبا مشرقي ولایتونه خلاص دي، اوس د جنوبي سمت دی، بیا به له خیره پکتیا او خوست او وردګ د پکتیکا همدارنګه دې خواته شمال ولایتونه ټول مو په نظر کې نیولي. لله الحمد دغه غمرستې دي چې ستاسو دي، موږ یوازې هېڅ هم نشو کولی، د یو پول حیثیت لرو، فقط تاسو نه راخلو دوی ته ورکوو. نو موږ یوازې مه پرېږدئ په دې سپیسیلي کاروان کې موږ سره یو ځای شئ. وټساپ نمبر سکرین ښکاري، لینکونه آنلاین مرستو لپاره هم درته شته، بهانه ختمه ده او الله مو خوشحاله لره. ویډیو سره شریکه کړي، ډېره مننه. څنګه راغلی؟ چا دعوت کړی؟ دا ستاسو خلک چا درته زنګ وهلی؟ نو ته خو غریب نه معلومېږي، ماشاءالله ښه برابر یې. داسې ما یم چې دربدر یم. ولې دربدر یې؟ خو الله پوهېږي نو کار روزګار نشته؟ بچي؟ نه بچي مې نشته دي، داسې بچي نه لرم چې دی ماته کار وکړه، وړه وړه دي. کومې ولسوالۍ راغلی؟ چک ولسوالۍ. د چک نه دې ځای پورې؟ ښه. ځمکه خو به دې چک اوس ښایسته ځمکې، مڼو باغ هم نشته؟ نه لرم. څنګه راغلی مور؟ دغلته خیره بنسټ ده، د چا راته ویلو زنګ راته وهل سو، دغلته سړي راته ویلې خیره بنسټ ته ورته لاړه. مستحقه یې؟ مستحقه یې چې شی هم نه لرم، بیا الله خدایه نه سربادانه خیمه کې اوسېږو. دې ژمی خو هم درپسې را روان دی، ته خیمه کې شپې څنګه تېرېږي؟
بچیان واړه واړه دي کاغذونه ټوله یې باندې وربرم نه ور خاوند چیرې دی مور؟ خاوند مې مړ څو بچي در په غاړه دي؟ 10 بچي مې دي 15 مې لورګانې مشران دي زامن مې واړه دي د کور غمجنه ټوله ته یې ټوله غمونه آباده داسې شپه راغلې نهارئ زه پرون شپه ټوله ورځ مې بچیانو کې اوس الله درته اسانه کړي ټوله شپه میاشت نه مخکې یو ورځ مخکې ټوله شپه مې بچیان ولیدل